افغان ملت خصوصا پښتنو ډیر یو بې ساری کار وکړ چې ټول افغانستان یې ولړزاوه. ملګرو افغانستان کې خصوصا د پښتنو سیمو کې د کالدارو پر وړاندې ډیره قوي مبارزه شروع کړې ده چې موږ او تاسو وینو چې ډیر ښه مخکې روان دي او زموږ د دري زبانانو ورونو نه دا غوښتنه ده چې تاسو په ځینو سیمو کې د ایرانی تومن پر ضد خپله مبارزه شروع کړئ. ملګرو راځئ چې افغان سیاستوال ضیاء الحق امرخیل تازه څه ویلي دي. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مشئ. په ولسي او سیاسي چارو کې د ولسمشر غني ستر سلاکار ضیاء الحق امرخیل وایي چې که ولسونه وغواړي نو هیڅ شی ناممکن نه دی. هغه وایي لکه څنګه چې ولس د کلدارو پر وړاندې ودرېده او جنازه یې ورباره کړه، باید چې د کابل د ککړې هوا پر وړاندې هم ولسونه ودرېږي. ضیاء الحق امرخیل په خپل ټویټر کې د کابل اوسیدونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ککړې هوا په مقابل کې دې ودرېږي او ځان او نور خلک دې له تدریجي قتلونو وژغوري. هغه په خپل ټویټر لیکلي که ولسونه وغواړي هیڅ شی ناممکنه نه دی. وګورئ کله چې زموږ ولس د کلدارو مقابل کې ودرېده نو ژر یې جنازه ورباره کړه. هیله د کابل خاریان د ککړې هوا مقابل کې هم همداسې ودرېږي او له دې تدریجي قتلونو ځانونه او نور خلک وژغوري. که ولسونه وغواړي هیڅ شی ناممکن نه دی. وګورئ کله چې زموږ ولس د کالدارې مقابل کې ودرېده نو ژر یې جنازه ورباره کړه. هیله د کابل خاریان د ککړې هوا مقابل کې هم همداسې ودرېږي او له دې تدریجي قتلونو ځانونه او نور خلک وژغوري. د یادولو ده چې په خوست، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې ولایتي ادارو او ولسونه په ګډه پراخ کار وکړ او په دغه ولایتونو کې د کالدارو مخنیوی راکړه ورکړه په افغانیو پیل کړه. بل لوري ته د کابل هوا سخته ککړه شوې ده چې ویل کېږي تر انتحاري ډیره وژونکې ده. د کورنیو چارو وزارت هم د هغه خلکو پر وړاندې سخت ګامونه پورته کړي دي چې د کابل د هوا د ککړتیا سبب کېږي. په دې علت کې تېره شپه د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سادات د 2 ښارګوټ او 3 هوټلونو دفترونه وتړل ترڅو داسې سون توکي وکاروي چې د هوا ککړه نه کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.